یو وړه معصومه جنۍ ولې سوال کولو ته مخه کړه او خپل هیواد پاچا ته یې څه ډول ځواب ورکړ. د پاچا غبرګون څه و او نړیوالو ته یې څه عبرت پرېښود. راځئ د دې لړزوونکي او پیغام ورکوونکي کیسې څخه خبر شو. صدام حسین یو شپه خپل شخصي موټر کې له کوره ووت. په لاره کې یو کوچنۍ جنۍ ولیدله چې موټرونو ته به یې لاس نیولو او خیرات یې ترې غوښته. صدام حسین خپل موټر ودراوه او د علت پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ورته یې وویل لورکۍ ولې دغه کار ته محتاجه شوې؟ کوچنۍ جنۍ ورته وویل مور مې شفاخانې ته بوتله خو ډاکټرانو هلته بستر نه کړه او د صحت عامې ډاکټر خپل شخصي ادرس راته راکړ او راته یې وویل چې 2000 روپۍ پیدا کړه او بیا زما کلینیک ته راوله چې عملیات یې کړم. صدام حسین ډېر تعجب وکړ او جنۍ ته وویل کومې شفاخانې ته دې مور بیولې وه؟ کوچنۍ جنۍ ورته وویل د بغداد د ملکي روغتون ته. صدام حسین جنۍ له ځان سره واخیسته، خپل ساده عربي لباس عربي دستمال یې واغوست او خپل څېره یې پټه کړه او شفاخانې ته داخل شو. له کوچنۍ جنۍ څخه یې وپوښتل چې کوم ډاکټر و؟ جنۍ ډېر کوښښ وکړ خو هغه ډاکټر یې پیدا نه کړ. صدام حسین خپل باډیګارډانو ته زنګ وواهه او ورته یې وویل چې دغې جنۍ مور عاجل روغتون ته د علاج لپاره انتقال کړي. د کوچنۍ جنۍ مور یې د علاج لاندې ونیوله او څو ورځې بعد یې هغه ډاکټر هم پیدا کړ. صدام حسین بغیر له پوښتنې د هغه ډاکټر د اعدام امر صادر کړ خو قاضي وویل چې اول باید د دې موضوع تحقیق وشي او بیا اعدام وګڼل شي. صدام حسین قاضي ته وویل دا خیانت ده، په بیت المال کې خیانت ده، د دې وطن د خلکو په مقابل کې خیانت ده. دا جنۍ نن ډیره غوسه لري ځکه چې دا هیواد مشران لري او دا جنۍ له خپلو مشرانو ناخبره وه. د ډاکټر د دې عمل څخه جنۍ ناامیده شوې ده او ممکن و چې دې جنۍ د دې پیسو د پیدا کولو لپاره خودکشي هم کړې وه. صدام حسین بیا مخ قاضي طرف ته راواړولو او ورته یې وویل قاضي صاحب ته پوهیږې عصبانیت د انسان ځیګر ضعیفوي، غم او غصه انسان تشي او بډوډي ضعیفوي، سرګرداني معده ضعیفوي، سوچونه او فکرونه زړه او ماغزه ضعیفوي. نو د دې پر بنا باید مور او لور صحیح معاینه شي. صدام بیا اوږده ساه واخیسته او ویې ویل ما شفاخانو او دولتي تاسیساتو ته هر څه په لاس کې ورکړل، له پیسو څخه نیولې تر صلاحیتونو پورې. نو دې ډاکټر څنګه جرأت وکړ چې هغه ملت سره خیانت وکړي چې زه یې مشر یم؟ که دغه ډاکټر نن اعدام نشي نو داسې ورځ به راشي چې ټول ښار به شخصي ډاکټران ونیسي او څه چې یې زړه غوښتل هغه به کوي. حتی د اسهال مریض بدن به د پیسو په بدل کې ټول معاینه کوي. هماغه و چې د صدام حسین تر وفات پورې عراق کې هیچا دا جرأت ونه کړ چې شخصي تصمیم ونیسي. خو افغانستان کلونه کیږي چې په دغسې مسایلو کې راګیر ده. دولتي شفاخانې د خلکو په مالیې او نړیوالو مؤسسات په واسطه تمویل کیږي خو مریضان پکې د توپ یعنی بال په شان یو بل ته پاس کیږي تر څو مریض ستړی شي او شخصي شفاخانو او معاینه خانو ته مراجعه وکړي.